په ټول امت باندې د فلسطین جهاد فرض دی. اوس تقریبا د ټول دنیا د علماو وسم فتوی راغلي دي، مخکې فتوی راغلي دي د فلسطین جهاد، د فلسطین چې کوم د اسرائیل خلاف کم فلسطینیان مسلمانان جهاد کوي، دا بالکل جهاد فی سبیل الله دی. ټول دنیا د علماو فتوا ده. داسې ده چې د فلسطین مسله د پاټو مسله نه ده، دا د سیاسي روټونو خبره نه ده. یو سړی به پاکستان کې راپاسېږي چې فلسطینیانو زموږ نه تپوس کولو چې په اسرائیل ورتلل، ولې ستا د روز چې په کوڅه کې جنګ یو خلکو را ایساره کړی، ته به وایې چې هلکه وایي ما نه تپوس نه کړی چې پلانکې سره جنګ وکړم که نه ورمنډه کې به سړي را باندې کې چې هلک ولې د ما ورور وهې او ولې ظالم نه خلاصې، بیا ورته هلک ورور جنګ دې په سر دی وایي نه چې ستا ورور چا را ایساره کړی نو ورته وایي چې ښه وډبوه د زما نه تپوس نه کړی چې ځان سره جنګ کولو. داسې بې ایمانه خلک دي په دې معاشره کې. او زموږ د مسلمانانو سوچ دا دی چې ته به هله د چا سره جهاد کوې چې ستا د هغه قوت برابري، دا بالکل د قرآن خلاف خبره ده. نبی علیه اسلام چې بدر ته تللی و 314 کسانو او هغه بل 1000 کسانو، وسته به نعوذ بالله دا پیغمبر په اعتراض هم کې چې دی په فلسطینیانو کې زور نه ولې اسرائیلو سره جنګ واچولو، دا اعتراف ته به پیغمبر کوي. بیا دا رنګ د معاشره دا کدوان چې کوم خلکو ډوډۍ خلاصې کدواني، دا کدوان دا خبرې کوي، دا مجاهدین رنګ په شان ډوډۍ خلاص نه دي، او دا پیټ کې پوجاري نه چې د خېټو غلامان دي، د خواهشاتو غلامان دي، هغه مجاهدین دي. هغوی په الله پاک بربسره قرآن ویلی دي کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. الله وی کله ډېر لږ خلک په ډېرو خلکو زور ورکوم د الله په حکم سره. ورنه که د نبی علیه السلام غزوات راواړی ثابت مکه معظمه ثابت خار دی او 10,000 مسلمانان راغلي دي جهاد له. نبی علیه السلام چې خندق ته وتللو، د خندق سو یو طرف ته څومره دشمن دی او بل طرف ته مسلمانانو تعالی 3000 دی. شریعت شرط هم نه دی ویلي یا دشمن سره د قوت برابر نه نو جنگ جهاد به نه کوې او الواګانې به خورې او ختمونه کوې. صورت یاسین جزا 2 رکعات نفل لمونځ وکړه چې خدای پاک کافر غر کړي، دا په نفلو نه غر کړي، دا په توره باندې دا په جهاد کافر برابرېږي. نبی علیه السلام 2 رکعات نفل لمونځ نه وکړ چې په بدر کې کافرانو شکست ورکولو، جهاد یې کړی دی. ها دعا یې غوښتې ده، د الله نه دعا غوښتې ده، دعاګانې به غواړو، دا دعا به په میدان کې غواړي. ته د الوا دیګ خوا ته ناست ته خدای پاک ماله فتح راکړي، الوا دیګ خوا را پاسېږه میدان کې ودرېږه. نو دا زموږ په معاشره کې ځینې ډوډۍ خلاص وي داسې چې هغه کله ناکله زموږ ذهن ته دا خبرې راچوي چې اسرائیل زور در پکې نه نو ولې داسې کوئ. دا خو چې پاکستان کله جوړېدلو هلکه تا کې د ټول هندوستان دومره زور په قید اعظم کې، بیا خو دا خبرې ستا ټولې غلطېږي. نو داسې ده چې اول شریعت یې زده کوئ، بیا خوله کلاوایي خبرې کوئ. او داسې سیاسي خبره نه ده. فلسطین چې دی د انبیاو ځمکه، ارض الانبیا وایي، دا د پیغمبرانو ځمکه ده او په دې کې زموږ د الله پاک مقدس کور دی، بیت المقدس ورته وایي. نبی علیه السلام ورته تللی دی، د ټولو پیغمبرانو امامت یې کړی دی، دا د پیغمبر په میراث ته موږ ته پاتې دی. دا خلک څه لیوني نه دي چې خپل کورونه ورانوي، بچې شهیدان کوي او عصر لپاره کوي، جنت ګټلو دپاره کوي. هسې نه دي سبا له الله پاک ته مخامخ شمه چې تا خو هلکه خپل کورونه آبادوله، زما کور د کافرو ته حواله کړی و. مسلمانۍ سب ضرورتونه وي ابه انسان پوره کوي به. نو دا چې فلسطین د ازادۍ لپاره جهاد دی، تقریبا د ټولو دنیا د علماو وسم فتوی راغلي دي، مخکې فتوی راغلي دي. د فلسطین جهاد، د فلسطین چې کوم د اسرائیل خلاف کم فلسطینیان مسلمانان جهاد کوي، دا بالکل جهاد فی سبیل الله دی. ټولو پاک ټولو دنیا د علماو فتوا ده.
وستا ومنمه ډوډۍ خلاصه کدو چې که نه دا ټولو علما ومنمه چا سبقونه ویلی دي زموږ د پاکستان د ټولو علماو که بریلیان دي که دیوبندیان دي که اهل حدیث دي که سنیان دي که شیعګان دي د ټولو اتفاق دی ها په دې خبره هم د علماو تقریبا اتفاق دی چې په ټول امت باندې د فلسطین جهاد فرض دی اوس دام په فتوا رااله پاکستانیانو ته هم وایي ترکیانو ته هم وایي ټول امت ته وایي چې راځئ د مسلمانانو وینه تویږي 200 300 500 به خلک مړه کېږي داسې په دنیا کې خلک چرګان هم نه لالئ دومره لوی ظلم او بربریت او ما تا ورته ګوره ما سره ټمبم هم شته او ما سره میزایل هم شته او ما سره پوت هم شته محمد سره هر څه شته اداره مسلمانانو د وینې د بچاو لپاره نه استعمالیږي د بیت المقدس لپاره نه استعمالیږي په دې موږ مسک او دا ډسپلین ګولۍ ده که په ټول امت ته علماو فتوی راغللې دا خو د سوشل میډیا دور دی د ټولو علماو اتفاق ته په دې خبره چې په دې ټول امت باندې په حق کې او د اسرائیلو خلاف جهاد فرض دی